پښتون سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مهم غړی عثمان خان کاکړ شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي صدر او پخوانی سناتور عثمان خان کاکړ د دوشنبې په ورځ د جون په 21مه د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساه ورکړه. د دې ګوند یو سیاستوال یوسف کاکړ په اغا خان روغتون کې خپل پلویانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې عثمان خان کاکړ نور له موږ سره نشته. که څه هم یوسف کاکړ په دې وینا کې ادعا وکړه چې پر عثمان خان کاکړ په خپل کور کې برید شوی و او په برید کې ټپي شوی و، خو د دې برید په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر دې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اسکزي له BBC سره خبرو کې ویلي و چې عثمان خان کاکړ د ناروغۍ له امله په تشناب کې غورځېدلی و، پر سر ټپي شوی و. ښاغلي اسکزي لا هم د عثمان خان کاکړ د مړینې یا وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او پاکستان کې خبرګونونه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د عثمان خان کاکړ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د هغه مرګ یې یوه لویه ضایعه بللې ده. په دې تړاو د هرګي اعلامیه کې راغلي دي عثمان خان کاکړ د افغان وطن د واقعي خواخوږي او ځیرک سیاستوال په توګه د امن، سولې، ثبات او یووالي لپاره عملي مبارزه د قدر وړ هلې ځلې وکړې. نوموړي په افغانستان کې د سولې بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنې مخالفت کاوه او د هغه ټولې پالیسۍ کړنې یې سخت نقد کولې چې په سیمه کې د افغانستان د امنیت او ثبات پرمختګ په زیان وي. عثمان کاکړ څوک و؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان خان کاکړ له ځوانۍ نه په یاد ګوند کې فعال پاتې شوی و او اوس په بلوچستان ایالت کې د دغه ګوند ایالتي مشر هم و. نوموړی له 2015 میلادي کال نه تر 2020 کال پورې د پاکستان د سنا غړی هم و. ښاغلی کاکړ د ډیموکراسۍ یو له پلویانو او د ډیموکراسۍ ضد قوتونو سخت انتقاد کوونکی بلل کېده. د پاکستان په سنا کې نوموړي تل د ډیموکراسۍ ضد قوتونو پر خلاف ویناوې کړې وې او د همدې ویناو له امله یې په پاکستان کې شهرت ترلاسه کړی و. ښاغلی کاکړ چې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په سنا کې په خپله وروستۍ وینا کې ویلي و چې دته بیا ویل سوي دي چې د ډیموکراسۍ له پلوي او د ډیموکراسۍ ضد قوتونو خلاف خبرې دې نه کوي او باید چوپ پاتې سي. نوموړي په دې وینا کې زیاته کړې وه چې دته داسې اشارې ورکړل سوي دي چې دی به ووژل سي، خو نوموړي په دې وینا کې ویلي وه که مړ هم سم پروا نه کوي، خو باید وژنه مې په ریکارډ کې پاتې سي چې زما د وژلو ذمهوار به د پاکستان استخبارات دي.